اسم فیض‌الله، تخلص ما عمری است، خطاط هستم و نقاش هستم. ما مصروف همی کارهای زیبایی شهر هستم. می خواهیم که در زیبایی شهر خود سهم بگیرم، همی کارهای هنری برای به وجه احسنش انجام بدم. الحمدلله حالا که صلح و امنیت در وطن برقرار است، همه مردم باید به خاطر آبادی وطن خود و زیبایی شهر خود دست به کار شوند تا یک وطن خوشبخت داشته باشیم. ما نقشه افغانستان را رسم میکنیم با یک زیبایی خاص، مطالب علمی، ادبی، دینی، سیاسی در دیواران نوشته میکنیم که شهر ما زیبا شود. هر فرد از این وطن، چی نقاش باشه، چی خطاط باشه، چی فرد عادی باشه، چی دانشمند باشه، چی معلم باشه، چی شاگرد باشه، همگی باید در جستجوی از این باشند که در راه اتحاد و اتفاق مردم خود قدم بردارند و که تا این نفاق از این کشور دور شود، این کشور صلح و امنیت و همپذیری حکم فرما شود و ما به یک ملت واحد تبدیل شویم و در صف کشورهای خوشبخت جهان قرار بگیریم. د مال خپل هیوادوالو دا هیله او تقاضا ده که چیرته موږ ټول په اخلاص سره دغسې کار وکړو لکه موږ ورور چې دلته لګیا ده سهار راایسته په دې ګرمۍ کې او کار کوي، همدغسې که موږ هر سړی په صداقت او اخلاص سره خپل هیواد ته وطن ته کار وکړو، زموږ هیواد به ډېر په مخ لاړ سي، ډېر به آباد سي. که موږ سره یو موټی سو، زموږ هم اسلام په نگاه نه هم د وطن د آبادۍ له نگاه نه ډېر په مخ لاړ سي.